inside the circle on the offside. And he hits it straight down the ground. That is a super shot for another 6. And with that he brings up his half century. It's been a monumental effort from him today. نجیب الله زدران په چټکو منډو جوړولو کې خورا ماهر او د همدې ځانګړتیا له کبله زیات شمیر مینوال لري. نجیب زدران کیلاس میډل آرډر توپ وهونکی او خلاص آف بریک توپ اچوونکی دی. نوموړی د 1993 کال فبروري میاشت کې د افغانستان په لوګر ولایت کې زیږېدلی او دا مهال 20 کلن دی. د یو ورځنیو او شل ورځو لوبو د لباس شمیره یې یوه ده. نجیب زدران په 2011 کال کې آیرلینډ کې کیدونکي د 19 کلنو نړیوال جام په لارموندنو لوبو کې د افغان لوبډلې لپاره لوبېدلی. تجارتي لوبې نجیب الله زدران د 2013 کال د جون پر 3 د کاناډا د ګلوبل شل ورځو سیالیو په بولۍ کې د مونټرال ټایګرز لوبډلې لخوا واخیستل شو. د 2013 کال په سپټمبر کې هغه په لومړي پړاو افغان تجارتي سیالیو یعنی APL کې د کندهار لوبډلې لخوا څخه انتخاب او هلته ولوبېد. له هغه څخه وروسته نوموړی د 2013 او 2019 کال بنگلادیش تجارتي سیالیو کې د چیتاګونګ ویکنګز لوبډلې لخوا څخه انتخاب او ولوبېد. یو ورځنۍ لوبې زدران د افغانستان لپاره خپله لومړۍ یو ورځنۍ لوبه په 2012 کې د آیرلینډ خلاف ترسره کړه. د 2013 کال په ډسمبر میاشت کې نوموړی د ځوانانو د اسیا جام لپاره د افغان 23 کلنې لوبډلې لوبډلمشر وټاکل شو. د 2019 کال په مارچ میاشت کې د آیرلینډ خلاف په 3مه یو ورځنۍ لوبه کې هغه خپله د یو ورځنیو سیالیو لومړۍ سیلیزه جوړه کړه. د 2019 کال په اپریل میاشت کې نجیب د 2019 نړیوال جام لپاره په افغان 15 کسیزه لوبډله کې انتخاب او هلته ولوبېد. نجیب الله تر دا مهاله د افغانستان لپاره په 18 یو ورځنیو لوبو کې د 1150 او یوې سیلیزې پر مټ 1514 منډې جوړې کړي چې یوه لوبه کې تر ټولو ډېرې منډې 104 دي چې په 2019 کال کې د آیرلینډ خلاف جوړې کړي دي. د یو ورځنیو لوبو ایوریج یې څه کم 10 او سټرایک ریټ یې 9 اتیا دی او همدارنګه دغه چټک توپ وهونکی په یو ورځنیو لوبو کې 50 شپږیزې او 140 څلوریزې جوړې کړي دي. نجیب الله زدران د افغانستان لپاره خپله لومړۍ شل ورځیزه لوبه د 2012 کال په سپټمبر میاشت کې د هند خلاف په شل ورځیزه نړیوال جام کې ترسره کړه. له هغه وخت څخه تر اوسه د افغانستان لپاره په 18 شل ورځیزه سیالیو کې 914 منډې جوړې کړي چې همدا فارمټ کې 350 لري او کومه سیلیزه یې نه ده جوړه کړې. په یوه لوبه کې تر ټولو ډېرې منډې 9 دي او شل ورځو لوبو کې ایوریج 10 او سټرایک ریټ یې 140 دی. نجیب زدران هغه لوبغاړی دی چې ورڅخه تل د ښو لوبو توقع کیږي. And he goes for it. It's over mid wicket and he'll go for 4. It's not the boundary. It's not the Spagiza, but it's the boundary to win the game. That is one of the finest T20 innings I have ever seen.